تیره جمعه کې مونږ یو خبره کړې وه په دې پېښور کې یو کس و هغه ملک ادم خان چې و د هغه په باره کې نو هغه یو کس دی د هغه صدا خان نوم دی هلک دی نو بس نوم خو صدا خان دی خو بس مونږ به ورته ووایو چې ساده خان دی هغه زمونږ هغه ویډیو راغستې ده او هغه ځای په ځای کټ کړې ده هغې کې چونکې ما نوجوانانو ته نصیحت کړی دغه الک چې وفات شوی نو دا نوجوان دی ښکلی نوجوان نو په هغې کې لومبنۍ خبره خو هغه دا کړې ده چې کله وی دی پولیسو سره په مقابله کې دی قتل کو نو زه یاد کړی یم باقاعده په هغه ویډیو کې وي هغه د سره په رابطه کې نو د الله بنده خلک داسې دروغ وایي چې د هغې خو سخپې او سر یي که نه داسې دروغ یې ویلي چې د هغې د سره سخپې او سر نشته چې ما سره په رابطه کې وي نو د هغه موبایل خو پولیسو سره دی که نه د هغې فرانزیک هر څه به شوي چې چا سره رابطې وي هغې پورې به اوس پولیس رسېدلي وي نو یو خو دا خبره کړې ده او دا مکمل داسې دروغ ویلي دي چې دا د سره د قانون مطابق هم څوک نه مني او دا کم خلک چې هغه ویډیو ګوري ما ته ډېرو ملګرو راولېږله او باقاعده ما ورته وویل چې دا اصل کې دا خبره داسې نه ده لومبې چې ما ته راولېږله نو زه هم حیران شوم چې خدای پاکه دا خبرې ما کله کړې دي ما وی چې چا په ای آی جوړه کړې ده که څه چلې کړې خو چې بیا مې سوچ وکړو نو هغې کې کټ کوټ شوی و ځای په ځای هغه کټ شوی و او ایډیټینګ پکې شوی و او هغه ایډیټینګ نه بعد چې دی نو هغه سره هغه خپل خبرې ړومبې کړي دي د خلکو هغه ذهن یې هغه شان جوړ کړی دی او بیا د خلکو د هغه ذهن مطابق یې هغه کار کړی دی صرف اکه خبرې ترې راغستې دي حالانکه په هغې کې یو خبره ما دا کړې وه لومبنۍ دا خبره شروع شوې د دې نه وه چونکې موږ نه خلک د مسلې تپوس وکړي د هغه نوم اصل کې ادم خان نو ما نه چا تپوس د مسلې کړی چې یاره په دې میډیا باندې دا خلک چې د هغه په باره کې ویډیوګانې کوي نو هغه بار بار چې دی نو د هغه دا نوم غلط اخلي او ما ته وایي چې مفتي صاحب دا نوم غلط اغستل څنګه دي هغه نوم چې اسې عام نوم اغستل چې دی غلط هغه صحیح نه دي د هغه نوم ادم خان دی او دا خلک وایي ادمې داسې یو ادمې داسې یو ادمې داسې د هغه په باره کې چې خبره کوي نو دا آدم چې دی دا خو دا الله نبي تیر شوی دی د الله د نبی نوم چې دا خلک داسې اخلي نو دا څومره ګناه ده نو دا خبره په دغې پسې شروع شوې وه چې دا ډېره غټه ګناه ده چې د نبي نوم خلک ګډ وډ اخلي چې ادمې داسې او ادمې داسې بیا په ضمن کې هغه خبره نوجوانانو ته پکې ما نصیحت کړی چې ګوره دا تاسو د سوشل میډیا ته راشئ نو تاسو بیا په ځان نه پوهېږئ ستاسو په دې کې داسې خلک یي فالورز به وي چې هغه به تاسو سره په رښتیا مینه ساتي تاسو به یې فالو کړي خو څه به داسې چې تاسو سره به بغض او حسد ساتي ستاسو به دشمنان وي نو بیا په هغې په ضمن کې دا خبره ما کړې وه چې مونږ یو دغه شان د سوشل میډیا نه یو مسله روانه شوې وه اوس زه د کم ځای یم او ادم خان د کم ځای دی زما سره په زندګۍ کې له سره چېرته ملاقات نه دی شوی دوی وایي د سره یې رابطه وه د مرګ نه مخکې نو دا دونه غټ دروغ یې ویلي دي اول خو دا دی چې دی دا ویډیو ختمه کی کنی نو زمونږ د هلکان دلته شته دی د دې چې څومره قانوني کاروایي هغه به بیا دي کوي د هغه خلاف به مونږ کوو خو اول به ورته اطلاع خامخا ورکوو د دې په ذریعه مو ورته ورکوو نو په هغې کې نوجوانانو ته ما نصیحت کړی چې مونږ دلته کې څه وخت مخکې کال نیم مخکې به یو فیصله کېدلي نو هغه د دې سوشل میډیا نه روانه شوې وه بیا چې د هغې په خپل منځ کې روغه وشوه نو کم کسان چې مخالفین نو اکثر د هغې کمنټس هم پکې مونږ د خلکو وښوله نو موږ بیا د هغې نه تپوس وکړو چې تا به زه ته کمنټس کوله د ویده چې به کله ویډیو شیر کړه په هغې کې به کنزل منزل کړو په پولیسو پسې به یې کړو په ادارو پسې به یې کړو په سرکاري خلکو پسې به یې کړو نو موږ به ویل چې یاره موږ چونکې د دې زور نشو لرلی موږ کمزوري وو نو موږ خو دشمني خو مو سره وه نو موږ به ورته لاندې کمنټس کول خپلو کسانو ټولو چې شا به مړه سم د زمري بچې او سم نرې او دا وګوره پولیسو له دمکي ورکړه او ستا پلار نرو هغه کمنټ چې به ده کتل باقاعده د هغې په باره کې به وي بیا خلکو ته وي چې دا وګوره ما ته خلک داسې کمنټس کوي زما داسې فالورز دي نو هغې د ادارو سره په جنګ باندې وروسته نو په هغې کې دا خبره ما نوجوانانو ته کړې وه چې په دې څیز مه دوکه کېږئ دا فالورز او دا څیزونه دا ستاسو په کار نه راځي په هغې کې بله خبره ما دا کړې وه چې چونکې هغه سی سی پی او چې کوم دی چا چې دا کاروایي کړې وه د کې پي کې هغه دا بیان ورکړو په انټرویو کې د چا تپوس کړی دی چې یاره ډېر خلک وایي چې د ملک ادم خان چې دی د سره ډېر خلک په رابطه کې او پولیسو ستاسو د ډپارټمنټ کسانو سره په رابطه کې نو هغه د هغه په باره کې ویلي چې د هغې د موبایل مونږ سره دی او د هغې فرانزیک به مونږ کوو چې هغې کې څوک ملوث دي د هغې به مونږ معلومات کوو نو ما وی ما دا خبره کړې ده ما ورته وی چې
پولیس وسره هغه سی پی یو دا ویلي چې پولیس خلک داسې وایي چې هغه وسره په رابطه کې وو نو هغه دا خبر هغه اغستې چې لکه یا زیات کړم چې دی وسره په رابطه کې یا پولیس چې دی نو مخکې نه ورته ویلي دي چې یاره دا لوکیشن او هر څه نو دا خبره د هغه نه په انټرویو کې باقاعده خلکو تپوس کړی دی کم انکران چې دي هغې ته نه تپوس کړی دی چې دا ډېر خلک داسې وي چې تاسو ورسره په رابطه کې وي او د هغې د وجې نه تاسو د هغه د لوکیشن پته ولګېده نو دا یې د هغه نه تپوس کړی نو هغه وایي چې د باره کې کاروایي شروع ده دا دغې ضمن کې ما خبره کړې وه بله خبره ما دا کړې وه دا یې ورسره ټولې کټ کړي دي او یو ځای کړي دي بیا بله خبره ما دا کړې وه چې هغه داسې یو انسان په دنیا کې نی چې په هغه کې صفات نی په انسان کې صفات می او په ده کې غلط صفات می او ښه صفات می خو کله ناکله په د انسان باندې دا غلط صفات حاوي شي نو دنه دا بدماش ته جوړ شي یا یو غلط سړی جوړ شي او په یو انسان چې دی په ده باندې ښه صفات غالب شي نو دنه ښه انسان جوړ شي نو خو داسې نه چې په د غلط انسان کې صفات خامخا وي خو په هغه باندې غلط صفات جي هغه حاوي شوي نو ما وویل چې په ده کې به هم صفات و بعض خلکو مونږ ته ویلي چې په ده کې دا صفات موجود و چې ډېر داسې غریبانان خلک وو چې ده به ورسره پټ په پټه د میاشتې راشن پیسې دا هر څه به یې ورکول نو دا خبره ما په هغې کې کړې وه نو هغې له هغه داسې یو غلط رنګ ورکړی دی چې هغه ویډیو ټوله څومره وه نو هغې کونډه کټ کړې ده ځای په ځای او هغه خبرې چې هغې نه مخکې کومې هغه خبرې کړي دي د هغې مطابق هغه خبرې پکې صرف لګولي دي او نورې خبرې چې کوم دي نو هغې ته نه کټ کړي دي نو دا نوم یې غالبا چې صدا خان دی یا ساده خان دی هر څه دی لکه نوم خو صدا خان دی خو د دا نه یاسې ساده خان جوړ کړی ځکه ته دومره دروغ وی راځي او دا زموږ د معلوماتو مطابق څو پیرې دي پولیسو بوتل هم دلته کې توبې هم پې اوښکې دي ته بیا هم دا کارونه کوي بیا به رمانې توبې وباسي ځکه چې د دې خلاف که مونږ قانوني کاروایي وکړه نو بیا به ته مینت زارې کوې خو د دې نه مخکې دا دی چې ښه خبره دا ده چې دا تا کومه دا ویډیو غلطه کټ کړې ځای په ځای او غلط رنګ دې ورکړی دی دغه ډیلیټ که او ختم یې که مونږ تا ته دې پیرې په عاجزانه درخواست او د ورورولۍ په خاطر درته وایو چې دا ته لرې که او ختم یې که که بیا نو بیا مخکې مونږ قانوني کاروایي کوو ځکه چې د هغې صفا پته لګي چې په هغې کې کوم ایډیټینګ شوی دی او هغه اصلي او صحیح ویډیو چې ده نو هغه په زمونږ په دې دغه باندې پرته ده هلته کې باقاعده شته دی هغه صحیح ویډیو دا خو مونږ نه خلک تپوس وکړي د مسلې په چې مونږ نه تپوس وکړي نو د هغه مسلې په باره کې مونږ هغې ته جواب ورکړو دا خبره ما نه چونکې د آدم علیه السلام نوم دی د ده نوم هم آدم و نو هغه خلکو آدمې ته جوړ کړی یا نوم یې وله غلط کړی نو د هغې په باره کې ما نه چا تپوس کړو د هغې په ضمن کې ما دا خبره کړې وه